یم خوشحاله زما ربه ما به حاله مکړې له دې حاله زما ربه ډېر پې خفه کېږم چې له ستا د خیاله وځي ډېر پې خفه کېږم چې د ستا له خیاله وځي ما بې خیاله مکړې ستا له خیاله زما ربه او ډېرې درستنې شوې لږې پاتې دي خالقه ډېرې درستنې شوې لږې پاتې دي خالقه ما بدحله مکړې تر وصاله زما ربه ډېرو قدرمنو ګرانو ملګرو مشرانو پسته د پاک پښتو د پیټرونې دوحه قطر د سیوري لاندې په دې غونډه کې په پښتون کور کې چې کله هرکلی وایو ستړي مه شي درته وایو تاسو ته معلومه وي چې نن دا غونډه موږ چې کوم دی د نوې کابینې د حد بردارۍ لپاره ورسره چې کوم دی لنډه غونډه مشاعره او د ملګرو سره د تعارف په غرض سره جوړه کړې ده د دې غونډې مشر به چې کوم دی مشر مېلمه چې کوم دی زموږ سره د متحده قبایل ویلفیر فورم چې کوم دی سینیر نایب صدر جناب مولانا اکبر حسین صاحب وي او د دې پروګرام صدارت به چې کوم دی زموږ د پښتون پروفیشنل قطر کې چې کوم ملګري انجینیران د هغوی تنظیم دی د هغوی روح روان جناب انجینیر راشد رکزی صاحب چې کوم دی صدارت کوي زه هیله لرم چې تاسو به زما سره په دې کې اتفاق کوئ د دې نه وروسته چې موږ د مخکې دا پروګرام بوزو زه مولانا اکبر حسین صاحب ته خواست کوم چې د تلاوت کلام پاک نه چې کوم دی د دې غونډې آغاز وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاك الله مولانا صاحب. ګرانو ملګرو زه غواړم چې د تېرې کابینې صدر محترم نیاز محمد مومن صاحب چې کوم دی هغه هم دلته تشریف راوړي. نیاز محمد مومن صاحب د دې سره سره چې کوم دی زه ملګري د دې ټولنې چې کوم سرپرستان ملګري دي شاکر بختیار شاکر صاحب ته هم خواست کوم چې هغه هم دلته تشریف کړي. د دې نه علاوه نور سرپرستان ملګري زموږ سره نشته دی هغه به انشاءالله په بل پروګرام کې بیا راغواړو. صدر صاحب د موجوده صدر صاحب چې کوم موجوده چیرمین صاحب دی هغه هم تشریف راوړی دی. مختصر خبرې داسې کومه د دوی د حل بردارۍ نه مخکې چې پاک پښتو ادبي ټولنه دوحه قطر په 1904 کې چې کوم دی څو ملګرو په کوششونو جوړه شوې وه دا صرف فقط د ادب د خدمت لپاره په هغې ملګرو کې چې کوم دی جناب حسین احمد صادق صاحب چې اوس دلته قطر کې نشته، جناب گوهر شناس صاحب چې هغه اوس دلته قطر کې نشته تللی دی، جناب مهرنیش خان صدیقي صاحب چې خدای بخلی دی، جناب محمد حسن بنګش صاحب چې کوم دی هغه اوس خدای بخلی دی او دغسې ورسره چې کوم دی نږدې بیا مونږ دې ټولنې ته داخل شو. د دې ټولنې تقریبا 3 کاله کېږي او دا مونږ بالکل غیر سیاسي ساتلې ده. په دې ټولنه کې چې کوم دی مونږ ادبي پروګرامونه بین الاقوامي طرز سره چې کوم دی لکه د پاکستان نه، د دوبۍ نه، کراچۍ نه او کویټې نه مختلفو ځایونو نه چې کوم شاعرانو دې بام راغوښتي دي او مشاعرې او سیمینارونه مو کړي دي. د دې نه علاوه چې کوم دی بې شمېره کتابونه د دې ټولنې د سیوري لاندې چاپ شوي دي. د دې ملګرو د هر یو ملګري د هر یو شاعر 2 او 3 څلور کتابونه چاپ شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم دی د ټولنې دا کار دی چې هغه په پاکستان کې کوم حقداره شاعران دي چې هغوی خپل کتابونه نشي چاپ کولی، هغوی سره چې کوم دی موږ مرستې کوو، د هغوی کتابونه چاپ کوو.
د دې ټولنې په کریډټ باندې بې شمېره کارونه دي خو اوس موږ دا ټولنه چونکې دا زاړه کسان لکه زه شوم زما سره چې کوم نیاز محمد مومند صاحب شو بختیار شاکر صاحب شو دا ټول چې کوم زاړه کسان دي او موږ هېڅ پته نه لګېږي د ژوند او د مرګ نو موږ دا غوښتل چې دا ټولنه چې کوم دی موږ ځوان کول ته چې کوم دی هغه حواله کړو په دې سلسله کې موږ چې کوم دی په تېره جمعه باندې د دې الیکشن وکړلو او نوې کابینه مو چې کوم دی وټاکله زه د نوې کابینې د ټاکلو نه مخکې چې کوم دی د هغوی د حل تخصصو نه مخکې چې کوم دی د دې زړې کابینې صدر محترم چې کوم دی نیاز محمد مومند صاحب ته خواست کوم چې هغه یو څو خبرې تاسو ته وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د افضل خان صاحب په دې ځای کې د پښتون کور کې دا کومه غونډه راجوړه شوې ده نو زه د خپل طرف نه ټولو پښتنو مسافرو وروڼو ته ډېر مسلمو شدایم. صدارت داسې خبره ده چې په هغه وخت باندې ما ویلي امت صاحب د الله په ګوبه کې چې د قابلیت او د علمیت په حواله باندې زه د دې عهدې جوګه وم خو دا د مشرانو مینه وه او هغه ما 2-3 کاله قبوله کړله او ما سره د خپلو مشرانو او کشرانو ښه پوره تعاون وکړو او زه د ټولو شکریه ادا کوم چې چا ما سره په دې ټولنه کې یا مالي یا بدني منډه والده نو زه د هغو ټولو شکریه ادا کوم. باقي مسافري دغه شعر دی وایي چې زما ملګرو چې اوږه ورنه کړو هسې دا ژوند د تېرېدو نه دی نو دا زموږ دپاره یو مدرسه ده د مسافري او په دې کې موږ مختلف قومونه او مختلفې لهجې چې کومه دی یي دلته او دا زموږ دپاره ډېره ښه مدرسه ده او بله به زه دا ووایم چې د خوشحال او د رحمان په شاعرۍ باندې موږ همدلته پوه شو ځکه چې داسې لفظونه هغوی راوړي چې څه د ورغلو په ژبه کړو څه د بنګشو په ژبه کړو څه د مومندو په ژبه کړو څه د خټکو په ژبه کړو نو دا زموږ دپاره ډېره ښه مدرسه ده او دلته موږ ډېر څه زده کړل په دې ټولګي کې. باقي چې کومه دی د فیروز صاحب لري او د جانان صاحب لري او چې کوم زموږ ارواحات ملګري د دې دنیا نه رخصت شوي دي الله دې هغوی وبخښي او زه د دې ټولو شکریه ادا کوم او امید لرم چې ناصر قریشي صاحب شو یا کوم نوې عهدې چې موږ ټاکلي دي نو زه خپلو مشرانو کشرانو ته وایم چې همدغه سره تعاون به د هغوی سره جاري ساتي لکه څنګه چې زما سره وکړو. السلام علیکم. ډېره مهرباني نیاز محمد مومند صاحب. درنو ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده موږ د دې موجوده پروګرام چې کوم اوس روان دی د دې صدارت چې کوم دی جناب راشد رکزی صاحب کوي او مشر میرمنې چې کوم دی محترم مولانا اکبر حسین صاحب دی. زه اوس هغه ملګرو ته خواست کوم چې څوک د نوې کابینې لپاره منتخب شوي دي لکه چیرمین لپاره چې کوم دی زموږ ملګری افضل بنګش صاحب دی چې هغه راشي دلته کې ودرېږي. د دې نه علاوه د صدر دپاره چې کوم دی ناصر قریشي صاحب دی هغه هم دلته د دوی سره ودرېږي او جاوید همدرد صاحب دی جنرال سیکرټري اخلاق فطرت دی نایب صدر چې کوم دی معصوم خټک صاحب دی او دغسې نور چې کوم ملګري ورسره چې هغه د رابطې سیکرټري و هغه هم دلته چې ودرېږي چې دا د حلف دیوال هم نور بیا چې کوم دی مشاعره کوو په خیر. خو مونږ په ابتدا کې به چې کوم دی حلف اخیسته خو بیا مونږ څه وخته چې کوم دی دا سیز موقوف کړی و اوس بیا چې کوم دی د ملګرو خواهش دا ده چې د نویو کسانو نه دا حلف واخیستی شي چې دا سیز چې کوم دی د مونږ د طریقه کار چې کوم دی هغه رسمي شي. نو زه دوی ته چې کوم دی دا حلف به وایم دوی ما پسې چې کوم دی خپل نوم واخلي او بیا چې کوم د دوی عهده ده هغه به واخلي بیا ما پسې چې کله 2-3 خبرې دا به کوي نو بیا به انشاءالله تعالی دا پروسس ختم شي. حلف اخلو زه بطور صدر نو دا حلف وچتوم چې زه به د پاک پښتو ادبي ټولنې دوحه قطر وفادار یم ټولنې ته به مخلص یم او پاک پښتو ادبي ټولنې به د خپل ذاتي مقصد دپاره نه استعمالوم.
او دا غیر سیاسي ادبي ټولنه به د ګوندي سیاست لپاره هم نه استعمالوم. الله دې ماته د خدماتو توفیق راکړي. ډېره مهرباني. په دې پسې چې کوم دی زه اوس جناب چیرمین صاحب درخواست کوم چې هغه یو څو خبرې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول تاسو ټولو ته ډېر سلامونه. تاسو ډېره شکریه. تاسو دومره دې مصروف وخت کې خپل ټایم وباسو او موږ سره شرکت مو او خاص کر د پی پی آی کیو کوم ملګري راشد صاحب ورسره د کوم ګروپ راغلی یا د کوم نوي انجینران دي نور کوم بزنس ملګري یا تاسو ډېره شکریه ادا کوو. او دې نه علاوه د کوم پروګرام څه اوس موږ ګورو لکه د پښتون کور دی دا ټول کریډټ کوو ګوري چې د پاک پښتو ادبي ټولنې د پاک پښتو ادبي ټولنه نه نو د دې چې پښتون کور بنو چې پښتون کور نه نو دا پروګرام بنو. ما په خیال کې چې دا مین کریډټ سیم دا ټول پاک پښتو ادبي ټولنې ته شي. او زه د ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې زه دې قابل وګڼلم د شرمین عهدې دپاره. نو تاسو ډېره مهرباني خاص کر د پښتو ادبي ټولنې والا د مشرانو کسان چې کوم دي او دې کې ډېر خدمت کوي. لکه نو خو اوس راغلو د 3-4 کاله وشو چې 2 سړی شوي خو دا مخکې نه تقریبا چې 10 کاله کېږي. لکه ډېر کسان مو سره د کوم بنیادي کارګنان چا جوړه کړي وه دا ټول وفات شوي راشوي. الله دې وبخي. تاسو ډېره مننه. او زه سره یو د نظم شیر کوم. دا بچه‌خان بابا په باره کې امید ساتم چې ملګري کسان انشاءالله خوشحال پکې شي. اوس بچه‌خان کوي ژوندی یا خوشحال د پښتنو بچه‌خان کوي ژوندی یا خوشحال د پښتنو نو نن به داسې نه وی دغه حال د پښتنو. په لاس کې د قلم په ځای که پورته کړي ټوپک په ځای که پورته کړي قلم په لاس کې د ټوپک په ځای که پورته کړي قلم نو بیا خو نسه نشته نه مثال د پښتنو. اخ کله به پنجاب د پښتونخوا غونې ورانېږي اخ کله به پنجاب د پښتونخوا غونې ورانېږي اخ کله به زوال مومي زوال د پښتنو. بېشکه چې څوک سیالې په دې ټولې نړۍ نشته بېشکه چې څوک سیالې په دې ټولې نړۍ نشته بېشکه چې ډېر ښکلي دي جمال د پښتنو. افضله مست ملنګ لکه اجمل په کوڅو ګرځه افضله مست ملنګ لکه اجمل په کوڅو ګرځه خبر د پښتنو اخله حوال د پښتنو. تاسو ډېره مهرباني ټولو ډېره شکریه سره غږېږم. ډېره مهرباني چیرمین صاحب. دلته کې چې کوم دوستان راغلي دي زما زه یې نه پېژنم په نومونو باندې د هغوی ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې دلته تشریف راوړلی. بالخصوص چې کوم دی د راشد رکزي صاحب او د مولانا اکبر حسین او دغه د ملګرو متحده قبایل بالخیر چې کوم ملګري اوس تازه زموږ سره شامل شوي هم وو هغوی د هغوی ډېره شکریه ادا کوم. بشر صاحب ناست دی د ماته نن نه راځي د دوی ډېره شکریه ادا کوم. او دا پروګرام چې کوم دی موږ بس زه د وړومبۍ برخه خلاصه شوه دویمه برخه کې مشاعره ده هغه به زه چې کوم دی سټیج سیکرټري ته حواله کړم او دا د حمد چې کوم ما 3 شعرونه تاسو ته ویلي دي هغه به اخري 3-4 شعرونه تاسو ته د اختتام کې ووایم بس بیا زه د خدای په امان درته وایم. زه دې په هر حال کې مخروخانه یم ساتلی زه دې په هر حال کې مخروخانه یم ساتلی څومره لوی دی شان دی ذوالجلاله زما ربه توان طاقت مې نه و ډېر د منډو ترلو نه وم توان طاقت مې نه و ډېر د منډو ترلو نه وم تا کړمه قدم په قدم سیاله زما ربه توان طاقت مې نه و ډېر د منډو ترلو نه وم تا کړمه قدم په قدم سیاله زما ربه ډېرې پیرزوینې دې په ما نالایق کړي ډېرې پیرزوینې دې په ما نالایق کړي تا یم رسولې تر کماله زما ربه زه فیروز دې ډېر په خپل ژوندون یم نازولی زه فیروز دې ډېر په خپل ژوندون یم نازولی ډېر شکرګزار یم لازواله زما ربه ډېره مهرباني. او زه اوس جاوید همدرد صاحب تپاس کوم چې هغه راشي تاسو ته د دې مخکې پروګرام چې کوم نظامت. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه فیروز افریدي صاحب د الله تعالی د بابرکته نوم
او آخري پیغمبر محمد او داغه په آل د درود و سلام نه پس د ډیر ګران او محترم وزیر بادشاه جانان صاحب د دې شعر سره د دې محفل مشاعره باقاعده آغاز کومه چې اے د حسن تخلیق کارا دومره مینه را پیرزو کړه اے د حسن تخلیق کارا دومره مینه را پیرزو کړه چې جانان مې د پښتو شم چې جانان د پښتنو شم. ډېر ښه ډېر. اوس د مشاعرې د روایتو ته مخه یو څو شعرونه کته ده چې په زنده‌آباد او مردآباد دې پوهه شوی یم په زنده‌آباد او مردآباد دې پوهه شوی یم خانه په دغې لوی فساد دې پوهه شوی یم. ډېر ښه. ډېره مننه. په زنده‌آباد او مردآباد دې پوهه شوی یم خانه په دغې لوی فساد دې پوهه شوی یم او نور مې د قام د خیر ښېګړې په نوم مه رنځوه نور مې د قام د خیر ښېګړې په نوم مه رنځوه د قول فعل په تضاد دې پوه شوی یم. ډېر ښه دی. اوس د غزل مطلب ده چې چا د وخت د سامراجانو حمایت کړی دی چې چا د وخت د سامراجانو حمایت کړی دی نو موږ تل د هغې خلکو مذمت کړی دی. او بل شعر دی دغه زما د پښتانه فطرت خوبي ده که نه دغه زما د پښتانه فطرت خوبي ده که نه چې د غلیم سره مې هم کلی محلت کړی دی. ډېره مننه. او چې کوم سپین روبې مو د قام دي مشران ګڼلي چې کوم سپین روبې مو د قام دي مشران ګڼلي هغوی زمونږ په سرونو سیاست کړی دی او په خپل ملت د خواخوږۍ فریاد به چاته وکړم په خپل ملت د خواخوږۍ فریاد به چاته وکړم زما غرور هم د اغیار په لاس بیعت کړی دی. بل شعر دی ډېره مننه. په خپل ملت د خواخوږۍ فریاد به چاته وکړم زما غرور هم د اغیار په لاس بیعت کړی دی او دا خو زمونږ عقیده ده د مذهب په هکله دا خو زمونږ عقیده ده د مذهب په هکله چې د ملا په هر تکبیر پسې مو نیت کړی دی. مننه. دا خو زمونږ عقیده ده د مذهب په هکله چې د ملا په هر تکبیر پسې مو نیت کړی دی د پښتو ژبې د خدمت او پرمختګ په غرض د پښتو ژبې د خدمت او پرمختګ په غرض ما پښتنو سره بېشانه محبت کړی دی. ډېره مننه. بل شعر دی چې د خپل ځانګړي حیثیت د ارتقا دپاره د خپل ځانګړي حیثیت د ارتقا دپاره د خیال مارغه مې د اسمان په لور الوت کړی دی. مننه. او مقصد ده چې زما جاوید د قام شملې به جګې ولې نه وي زما جاوید د قام شملې به جګې ولې نه وي په هر سنګر باندې مو ننګ کړی غیرت کړی دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه. د خپلو ماتو ګډو شعرونو سره زه د پاک پښتو ادبي ټولنې قطر ملګري نادان سمکني صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل شعرونه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څه د لوظونو د معنو خبرې کیته ده څه د لوظونو د معنو خبرې د مشرانو پخوانو خبرې پښتون د اور د پړو نه یاریږي پښتون د اور د پړو نه یاریږي تلا کوي د زولنو خبرې پښتون د اور د پړو نه یاریږي تلا کوي د زولنو خبرې. غزل مطلب مینا مې ورکه خدا خو پښتو کلکه خدا مینا مې ورکه خدا خو پښتو کلکه خدا په ځان مین ولیې د ځانه کرکه خدا په ځان مین ولیې د ځانه کرکه خدا
چې ترې نشر جوړېږي خبره ورکه ښه ده چې ترې نشر جوړېږي خبره ورکه ښه ده دا نصیحت نه مني همداسې سپکه ښه ده خیر کتوان مې وشي خو بې ټوپکه ښه ده نادانه ځان دې زوړ کو دغه نازکه ښه ده ډېر ښه نادان سمدنی صاحب او عبدالرحیم روغاني صاحب وایي جرم غټ وي که وړوکی د هر جرم سزا مرګ دی جرم غټ وي که وړوکی د هر جرم سزا مرګ دی دلته حال مستقبل نشته دلته دور د ماضی دی او دلته بل حکومت نشته دلته هر سړی حاکم دی دلته هر سړی حاکم دی دلته کور په کور جلاد دی دلته کور په کور قاضي دی اوس د عبدالرحیم روغاني صاحب د دې شعرونو سره د پاک پښتو ادبي ټولنې زوړ ملګري او محترم بختیار احمد شاکر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي موږ سره خپل شعرونه شریک کړي مزاحیه او خدای ټول په نامه باندې دوستانو ملګرو ډېر وخت پس ادبي محفل کې شرکت کوو زه ټولو نه وړاندې ډېره مننه کوم چې ستاسو غوندې درانه پښتانه ملګري د دې دونه تېز دور کې دې غونډې ته حاضر شوي او پکې ناست دي دې نوي کابینې ملګرو ته مبارکي ورکوم دعا کوم چې خدای دې ورته توفیق ورکړي چې د پښتو ادب خدمت وکړي او د دې پښتو ژبې سره د دې خپلو ملګرو سره رابطې کوي او چې څومره پې کېدی شي که په دې ملک کې او که بهر د پښتو څوک خدمت کوي د هغو سره رابطې چې دې ټولو ته ملا وتړي الله ورله توفیق ورکړي بقایا پردیس ته مسافري ده چې دې معنی د ملګرو نه یا د هغو د نه راتلو په وجه باندې یا په محفل کې د شریکېدو نه وي پکار بهرحال زموږ ډېر ملګري نن نه دي راغلي او حاضر نه شو نو زه به بخښنه وغواړم چې هغه ټول تنظیم زموږ چې کومه ټولنه ده هغه ټول موجود نه دي او څو ملګري دي نو هغه به سره مشغول شي بخښنه غواړم ملګري وایي چې تا به چېرته سم مزاحیه کلام دغه ایټم به دې پېښ کوو هغه خبرې اترې فیروز صاحب زه بخښنه غواړم خو بیماري مې ډېره زیاته تېره کړې ده یو کال وشو چې د سره مې د کاپي هم نه ده راغستې او نه مې کتاب کتلی دی او ډېر ملګري خبر هم دي چې د سر د بیمارۍ سره بیا شعرونه نه لیکلی کېږي او نه ویلی کېږي خو زه بله شپه رالم د کلي نه ډېر وخت پس او د دې هلو ځلو نه خبر شوم او د محفل کې مې حاضري وکړه ډېر زیات خوشحال یم چې زاړه ملګري اوس هم هغه ادب سره شوق کوي او ادبي محفلې کوي نو هغه مذاق او ټوکې ټکالې خنداګانې هغه به چېرته بیا په محفلو کې راسره کومه لږ تیاری میاری ورته وشي او لږ ځان پوه شم او دا کاپي مې راغستې ده په یادو راته ډېر څه نه یادېږي اوس ذهن کمزوری شوی د هغې بخښنه غواړم چې تاسو مې ونه خندولی په دې موخه یو غزل به ووایم فیروز صاحب چې د عشق سودا کوي په ځیګر ښیي چې د عشق سودا کوي په ځیګر ښیي سودایي په نور عالم کې د سر ښیي چې د عشق سودا کوي په ځیګر ښیي سودایي چې نور عالم کې د سر ښیي او چې په یاد کې یې د ځانه سره ورک شي چې په یاد کې د ځانه سره ورک شي د خپل نفس او د هوسه بهر ښیي
او د نن عفه د سبا خیر ترې نه غواړه د نن عفه د سبا خیر چې ترې غواړي شپه شوګیره د ازغو په بستر ښیي مننه او چاپېرچل له معطره پیزا ورکه چاپېرچل له معطره پیزا ورکه سپېدنی شه سوی سکور په میمر ښیي او حلالي شه د حلالو مدعا کړه حلالي شه د حلالو مدعا کړه د حرامو نوغې ورک شه نهر ښیي مننه ډېره مننه حلالي شه د حلالو مدعا کړه او د حرامو نوغې ورک شه نهر ښیي او د رحمانه ورپورۍ خویونه زده که د بدمستو نه جدا مرور ښیي د رحمانه ورپورۍ خویونه زده که د بدمستو نه جدا مرور ښیي او ښه په وچه سړه سپوره شاکر اوسه ښه په وچه سړه سپوره شاکر اوسه وری په سوري د پلوس یو کیکر ښیي ډېره مننه کوم ډېره مننه بخښنه غواړم چې نن مې ونه خندوله انشاءالله که آینده پروګرام جوړ شو بیا به یو خندون ټوکه ټکاله وکړو ملګرو دا بختیار احمد شاکر زموږ سره د ټولنې ډېر زوړ غړی دی او دا اوس په دې وخت کې چې کوم دی موږ سرپرست د دې ټولنې چې کوم دی کړی دی نامزد کړی دی بلکې ټاکلی مې و دی او یو کال بیماري تېره کړه د سر او موږ ته ډېر خوشحاله چې وړومبي ځل د بیمارۍ نه پس چې کوم دی دلته ډېره پوزه توره کړه چې خلک خو دې وپېژني پوزه بیا توره کړه چې خلک خو دې وپېژني چې د سکرو د کاروباره ګوتې نه وباسې پوزه بیا توره کړه چې خلک خو دې وپېژني چې د سکرو د کاروباره ګوتې نه وباسې هغه راغلي درنه ټول پورې راپورې وتي هغه راغلي درنه ټول پورې راپورې وتي خو ته لا اوس هم د هغیاره ګوتې نه وباسې د بختیار احمد شاکر صاحب نه پس د پاک پښتو ادبي ټولنې د باني غړي محمد حسن بنګش صاحب چې اوس زموږ په منځ کې نشته الله دې وبخي د هغوی زوی مدثر بنګش صاحب چې زموږ سره په دې محفل کې ناست دی هغوی ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د خپل بابا کلام ورته ووایي مدثر بنګش صاحب أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه لږ ټیک نه یم تکلیف تا کې دې شي خبرې لږې صحیح ونه کړی شم خو بیا زړه مې غواړي چې تاسو نه خبرې وکړم خپل بابا غزل نه مخکې زه دې خبرې کول غواړم تاسو ته جواب نه وي کابینه نوې بدله شوه پکار ده دا د هرې کابینې هر هغه یو دستور وي هغه وي چې نوي کسان راشي زړه کسان چې دي هغه وکاویږي زړه کوم مشرانو جو ډېر زیات خدمات وکړو د پښتو د بیټکارۍ د پښتو دپاره د پښتو ژبې دپاره نو کې سره د دو مشرانو ته ډېر تقدیر کوم ډېر حال کوم اوس نوي کوم کسان راغلو افضل صاحب او قریشي صاحب ملګري او دونه مدیریت وکړو چې انشاءالله د به هم د پښتو د بیټکارۍ لپاره کار وکړي او موږ سره انشاءالله برابره مرسته وکړي دوتی کلم ته په جاړه شوي دوتی کلم ته په جاړه شوي ایک به باقي مونږ تورې خاورې ونه زه د خپل بابا والا یو غزل ده د توستین زه چونکې خپله شاعر نه یم کېدای شي مو طرز کې هغه کې مناسب تهیه وشي نو بښنه غواړم داغ په زړه ښه دی په لمن ښه نه دی داغ په زړه ښه دی په لمن ښه نه دی تور مخ ترې ښه دی مختورن ښه نه دی څوک پرې زړونه خفه کېږي بیا هم سړی ګویا ښه دی شکمن ښه نه دی بهر له شل دښمنو مه یارېږه بهر له شل دښمنو مه یارېږه خو په خپل کور کې یو دښمن ښه نه دی
نور دې د ټولو خپلو زار شه ښکليه خو بس زمونږ منځ کې یو تن ښه نه دی تل ګڼه داسې چې دا مونږ ښه نه وي تل ګڼه داسې چې دا مونږ ښه نه وي مه وایه داسې چې وطن ښه نه دی که مشرۍ لره یو تن په کار دی خو مشورې لره یو تن ښه نه دی نور که د هرې چارې مرسته وکړم خو په شاعر باندې کدوان ښه نه دی ډېره مننه مدثر بنګر صاحب پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر وویشي چې ورک شي پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر وویشي چې ورک شي چې درنښت مو د یووالي کتی نشي خدای باد کړي بڼه چې سپک شي د پاک پښتو ادبي ټولنې سابقه صدر ګران نیاز محمد شپون صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي زموږ خپل شعرونه شریک ما ته به د څو قصې خپل صدر او د زمانې په اجازه باندې چې وایي څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو خړ دی او ګبرک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو او دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري ځکه دشمنان مې د داستار او د پلو شو مننه د غزل څو شعرونه چې وایي ستا په راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي سپرليه راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي او د ننګ په پلونو دې پراته دي د نفرت ګردونه ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې وکړي مننه او بل شعر دی چې وایي شیبره تبه د نفاق کرانه کوزه شوله بیا باغیار پورې وختونه خنداګانې وکړي او آخري مقطع دا چې وایي د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لوګي سبا د نیاز پکې شعرونه خنداګانې ډېر ښه نیاز محمد شپون صاحب په شیش محلو کې مشته د دې دوران خدایانو زمونږ د خاورو ګټو جوړ کورونه مو ورانوئ او منګه د امن پاسداران یو فساد نه خوښوو خو منګه مه چړئ زمونږ کویونه مو ورانوئ د خپلو دې شعرونو سره د پاک پښتو ادبي ټولنې نوی چیرمن افضل خان بنګش صاحب ته یو ځل بیا بلنه ورکوم چې هغه سره خپل کلام شریک بخښنه غواړم د پاک پښتو ادبي ټولنې نایب صدر معصوم خټک صاحب ته بلنه ورکوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول راغلو ملګرو ته زړه تله هرکلی او سلامونه احترامات وړاندې کوم او خوشحال بابا یو شعر دی چې هغه وایي که توفیق د اتفاق پښتنه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان د خوشحال بابا دا شعر ما په یو نظم کې راوړی چې عنوان یې دی اتفاق او دې شعر ما ډېر سخت خوند راکړی او دا نظم داسې دی چې راځئ چې په شریکه ټول په یو ټاغر راغونډ شو راځئ چې په شریکه دا تعصب له منځه یوسو راځئ چې د پښتو د ناوې ړنګ وربل را جوړ کړو راځئ چې په شریکه پکې لاس او منځه یوسو
مننه وی راځئ چې نور به نه ساتو په زړونو کې کینې راځئ چې نور به نه ساتو په زړونو کې کینې راځئ چې له دې ځایه نوره دا خبره پیل کړو راځئ چې د ټوپک جنگ ته د پای ټکي کېږدو راځئ چې د قلم په توره جنگ له سره پیل کړو مننه وی راځئ په خپله خاوره خپل اختیار لره بیدار شو راځئ په خپله خاوره خپل اختیار لره بیدار شو راځئ د خپلو پولو د پټو پوښتنه وکړو راځئ د لمبه شوو چنارونو خبر واخلو راځئ د ګودرونو د چینو پوښتنه وکړو او راځئ چې نور په زغره د دښمن مخې ته ډال شو راځئ چې نور په زغره د دښمن مخې ته ډال شو راځئ که نور کې مشو که تیکه شو که ټوټې شو مننه راځئ چې نور په زغره د دښمن مخې ته ډال شو راځئ که نور کې مشو که تیکه شو که ټوټې شو راځئ د برو میندو د بچو انتقام واخلو راځئ چې د سرتورو خویندو سره له لوپټې شو او راځئ چې ښه په نره دا خبره بدرګه کړو راځئ چې ښه په نره دا خبره بدرګه کړو چې مونږ بېګناه ولې کسات د وینې ورکړو راځئ چې د سایل ټوټې ټوټې کچکول راواخلو راځئ چې د اجمل رباب له ټنګ د مینې ورکړو مننه وي راځئ چې په توپان کې ډیوې بلې کړو د ژوند راځئ چې په توپان کې ډیوې بلې کړو د ژوند راځئ چې دغه تکه توره شپه په ځان سحر کړو او راځئ چې هم گفتاره هم کرداره شو ملګرو راځئ د بچخان د فلسفې نه ځان خبر کړو او راځئ چې نور خویو شو یوې شلو پښتانو راځئ چې نور خویو شو یوې شلو پښتانو راځئ چې د معصوم خټک خو نور ارمان پوره کړو راځئ چې له دې وروسته ژوندون تیر په اتفاق کړو راځئ چې د خوشحال بابا په ګور ارمان پوره کړو راځئ چې د خوشحال بابا په ګور ارمان پوره کړو ما ته احساس د جدایۍ راکوي خدای ګویاره ما ته احساس د جدایۍ راکوي خدای ګویاره ستا په لاسونو د نکریزو د رنګونو کرښې د معصوم خټک صاحب د دې خوندور کلام نه پس زه د پاک پښتو ادبي ټولنې د مشاورتي کونسل مشر ډېر محترم فیروز افریدي صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي زموږ سره خپل کلام ډېره مهرباني زه پوهیم چې ما خپل کلام ویلی دی بس په صدر صاحب ته درخواست وکړم نه ته خپل کلام ووایه ناصر قریشي صاحب ته چې هغوی چې کوم دی خپل کلام تاسو ته وړاندې کړي او خبرې مو کړي ډېره تاسو بیا مشر مېلمه اوسئ السلام علیکم ورحمۃ جناب صدر شرمنما او د ما خوږو درنو قدرمنو عزتمنو مېلمنو او د ما د ادبي ټولنې خوږو ملګرو زه تاسو ټولو مننه کوم چې تاسو ډېر په مینه باندې دلته تشریف راوړی دی د دې غونډې داسې څه خاص حاجت ونه خو بیا هم د دستور مطابق ډېر وخت نه چې کوم مخکې ملګري تېر شوي دي چې پکې خدای بخښلي دي اوس ژوندي دي راځېدلي دي نو هغوی نه دا یو دستور یو روان دی چې موږ چې کله نوي کابینه وټاکو نو د هغو حلف اوچتونو دپاره یو پروګرام کېږي نو دې دپاره مو تاسو ته نن تکلیف درکړی دی ملګرو زما په صدارت باندې په دې ټولنې باندې داسې څه خاص اثر نه غورځېږي ویلې چې که دې نه مخکې کوم مشرانو شپون صاحب چې کوم هغه مانه ډېر سینیر و او ډېر خوږ انسان دی او ډېر ښه کار یې کولو د ما سره سره لومبی احتجاج ما وکړو چې یاره مو د لومبی صدر چې کوم دی دا په خپل ځي باندې صحیح دی دا په خپل ځي نه خوځوو او ډېر ښه کار روان دی دا موږ کې دومره قابلیت نشته دی چې موږ دغه مقام ته ورسېږو خو بهرحال د مو مشرانو لکه فیروز افریدي صاحب او نورو ملګرو چې کوم دی دا ضد څه نه دي شي کې د لږ چینجنګ راشي بهرحال د دو خپلو ملګرو یوه رایې وه چې کومه ذمهوري د مو باندې وسپارله نو الله دې دو ته اجرونه ورکړي او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د نوي کابینې ملګري چې د دوی اعتماد ته نقصان ونه رسوو دا خپل کار همدغه شان جاري وساتو لکه څنګه روان دی او بهرحال دا فیصلې چې کوم دي
کېږي را کېږي به لکه زه به تاسو ته دا وایم چې مخکې یو لغونې وخت به والم فیروز صاحب تاسو شپون صاحب یو شپون و نو هغه به دي چې غره کې کله شپېلې وویله نو بیا به خدای ته کېناستو مخ به قبلې ته کو چې یا الله ما بادشاه کړي نو د بادشاه او شپون بس خدای ته ارزانه وه بهرحال د څو کاله دا سورونه وکړو مسلسل یوه ورځ د کلي خلک راجمع شو چېره دا شپونکي یو ډېر آباد اورېد راخستي څوک وخت امان راولي و څوک وختي څوک مده بېځې بیایي ګډې و څوک څه کوي و څوک څه نه بهرحال دغه کلکلا خان یو د صدر وټاکل نو دا ډېر خوشحال شو واسکټې ما اچولی او داسې راکاږلو ځکه خیر وي د ژوند ډومبۍ پوړۍ ته ورسېدم او نور په مخزمه کال نه بعد به د کلي مشر شم میاشتې نه 2 کالونه بعد به د صوبې مشر شم بس د نواز شریف کرسۍ ته ورسېږم بهرحال 2 میاشتې چې پکې تېرېدې نو بیا د کلي خلک راغونډ شو چې یاره دا صدر د مون نه دی خو دا بدلو نو همدا غریب یې بیا لرې کو سایډ ته کو او دا بیا راغو خدای ته په ژړا شو په ځنګل کې کېناستو چې یاره په ما خو په مخ تک وخت و نو دا څنګه نو جي یو اواز ورته راغی چې تا کې څومره قبیلیت و مونږ هغه دا تا ته درکړه ته صرف د دغو شپونکیو صدر چې کوم وې تا کې همدومره قبیلیت و او همدا 2 میاشتې 2 میاشتو نه زیات نور دغه لیونیان ته راویسرولی هم نه شولو نو زه د خپل خالق مالک رازق ډېر ډېر شکر ګزار یم چې هغه زه د دې قابل وګرځولم چې دومره لوی تنظیم په قطر کې ټولو نه زوړ تنظیم د پښتنو چې هغه د 1984 کې چې زموږ د تنظیم بنیاد ایښودل شوی او زموږ مشرانو الله دې وبخي سره د ټولو مشرانو د احمد بنګړ صاحب سره ګلزار حاجي صاحب شولو میرونی صدیقي صاحب شولو او وزیر بادشاه جنان صاحب شو همداسې ګڼ کسان چې کوم دي موږ د دې ټولنې مشران تېر شوي دي او را روان دي چې کوم دی نور به انشاءالله دا سلسله به جاري وي خو بهرحال دلته کې زه د دې یوې خبرې یادونه وکړم چې دا کرسۍ چې کومه نن ما ته میلاو دی چې زه د ادبي ټولنې صدر ټاکلی شوی یم په حقیقت کې دا کرسۍ د ما نه دی دا د بختیار شاکر صاحب کرسۍ دی تاسو ورته لاسونه وپړکوئ د ده بې انتهایي شکر ګزار که چېرې زه د ډېر هم شکریا ادا کړم بیا به هم کم وي زه ډېر داسې کم وړوکې غوندې شاعر وم وړوکې غوندې عمر کې وم نو هغه دا سړی و چې زه یې لاس نه ونیوم او د دې ادبي ټولنې ته راوستم او د وزیر بادشاه جنان صاحب او د فیروز افریدي صاحب سپېرې ته کېنولم نن زه د دې جوګه شم چې ما 2 کتابونه چاپ کړو نن زه د دې جوګه شم چې د دې نه پښتو ادبي ټولنې صدر وټاکلی شم ملګرو ما لکه ذکر وکړه چې په ټولنې باندې څه اثرات د ما په صدارت باندې نه پرېوځي خو ما په خیال هغه صدر چې یو د کلي یا د قوم یا د وطن یو مشر بدل شي او په هغه کې څه چینجنګ را نه شي نو مړه دا نه خدای واخلي په مخکې نه شي بدله وروسته خو دې راولي خو څه به دې وکړي که نه چې هېڅ هم ونه کړي نو بیا خو هغه زاړه کې څه فرق یې نه و لکه د مو خبره بد هم جوړېږي لکه د مو د وطن مغال دی چې نن 70 سال بعد مو په هلته باندې ولاړ دي نو بهرحال چینجنګ به راځي انشاءالله چینجنګ به راځي او خامخا به راځي خو هغه چینجنګ به څه شی وي نو به دلته نور څه وکړو خو زه به دا وایم چې اول نه زما د ملګرو د دې پښتو ادبي ټولنې چې کومو ملګرو سره تعلق و کومو ملګرو سره ناسته پاسته وه چا سره دوی ورتللو څوک دوی له بللو هغو سره به انشاءالله دا تعلق نور هم مضبوط شي مونږ کوشش به دا وي چې دا تعلق نور هم ورسره مضبوط شي او هغوی سره رابطې وساتو بلکې تعلق چې کوم تنظیم حده پورې محدود ساتلی شوی دا چې یاره مو د هغو غونډو ته ورسو هغو د مو غونډو ته رسو نه دا به زه انشاءالله دومره کوشش کوم چې دې نه مو ذاتي تعلق هم جوړ شي زما د ملګرو دوست سره مشرانو سره ذاتي تعلقات هم جوړ شي ورسره مونږ ناسته پاسته ورسره په مخ شي او یو خبره صرف بله کوم چې چینجنګ خبره لکه ما تاسو ته وکړه چې یاره تعلقات به ما ورسره خوږ شي خو که چېرې داسې کسان هم وي چې هغو د دې ټولنې دوستان نه وي د ټولنې د ما د مشرانو مخالفین تېر شوي وي د وزیر بادشاه جانان صاحب مخالفین وي
د فیروز صاحب مخالف وي، د امت بنګل صاحب خدای بخلي مخالف وي، د مومن صاحب مخالف وي، د دې ټولنې د وجود مخالف وي، نو هغوی د ما نه هم دا تمامه کوي چې زه به د هغوی دوست شم. او په آخر کې تاسو ټولو ملګرو ډېره ډېره مننه کوم د دې مشرانو، تاسو په دې دومره تنګ ګڼ وخت کې مو ته تشریف راوړی دی او یو شعر صرف وایم، نور شعرونه تاسو ته ملګرو ډېر وویلي، اوس هغه ډېر دي. ناصر به چا ته ټیټ وم چا عزت به مې وي کړی، ناصر به چا ته ټیټ وم چا عزت به مې وي کړی، خو خپل قلم او فکر مې آزاد ساتلی دی. مننه جي، مننه. ډېره مننه ناصر قریشي صاحب. پښتنو وروڼو که خپل نسل مو آزاد پکار وي، پښتنو وروڼو که خپل نسل مو آزاد پکار وي، نو خامخا به مو په منځ کې اتحاد پکار وي. قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي، قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي، د دې دپاره به په یو بل اعتماد پکار وي. زمونږ دوه ملګري چې د خپلو مصروفیاتو له کبله ناوخته راورسېدل، نو په هغې کې زه د ټول نه مخکې د پاک پښتو ادبي ټولنې زوړ مشر سکتر لایق اسیر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي موږ ته خپل کلام ووایي. لایق اسیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مایک نږدې مفتورن شوم نن مې بیا توبه کړه ماته، لایک پوسټ مفتورن شوم نن مې بیا توبه کړه ماته، څه خطا راځنې وشوه څومره زیاته. خپل مړه ضمیر بیا هم ستا د رحمونو، خپل مړه ضمیر بیا هم ستا د رحمونو، دغه هیله لرم تل زړه کې حیاته. او راز د صبر مې آخر وښکو ښکرا کړه، راز د صبر مې آخر وښکو ښکرا کړه، دا د زړه خبره ووته بې زیاته. د ستم بار دې له اوس هم په ځان وړی شم، د ستم بار دې له اوس هم په ځان وړی شوم، او د زغم نامې دی که خم خو نه دی ماته. او یا به سوال کړي یا به ښکار اوس د ښوش شي، یا به سوال کړي یا به ښکار اوس د ښوش شي، پښتنه خور مې یوه بله شوه مې راته. او بېګناه او بېګناه دې ترې مرګ یوسي، بېګناه او بېګناه دې ترې مرګ یوسي، کونډې زوی راوړي دغسې وه ماته. داسې څوک شته په پښتون او پښتونخوا کې، داسې څوک شته په پښتون او پښتونخوا کې چې تیارونه مې لږ وباسي رڼا ته. او دا فتنې فتنې خورې چې په هر لور دي، دا فتنې فتنې خورې چې په هر لور دي، د ایمان ډېوه به بله وړي هوا ته. دا فتنې فتنې خورې چې په هر لور دي، د ایمان ډېوه به بله وړي هوا ته. د پښتون شاعره ژبې ته خدمت کړه، د پښتون شاعره ژبې ته خدمت کړه، خو چې دین اسلام ونه غورځوي شاته. د پښتون شاعره ژبې ته خدمت کړه، خو چې دین اسلام ونه غورځوي شاته. د دنیا محنت دنیا کې پاتې کېږي، د دنیا محنت دنیا کې پاتې کېږي، د عقبا محنت په کار دي عقبا ته. او ما سیب ته که خیرې کوې کوی، ما سیب ته که خیرې کوې کوی، زه اسیر په دعاګانې کوم تاته. بیا به لمبې وکړي زما د امید تت بصرې، زما د سو ارمانونو ایرې مه لټوه. زړګیه دلته کې د مینې بخیلان اوسېږي، بیا د دې کلي د خانخیلو حجرې مه لټوه. خپل خوږ او دروند ملګري احمد یار صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او موږ سره خپل شعرونه شریک کړي. احمد یار صاحب.
ډېره مهرباني. السلام علیکم. کابینې مشرانو ټولو ته ټاکل شو مبارکي وایم. څو شعرونه دي. د خولې نه څوک چې زورور پاتې شي، د خولې نه څوک چې زورور پاتې شي، تیار شي په نیمه لاره سر پاتې شي. او یقین مې دا ده چې رښتیا وایي څوک، یقین مې دا ده چې رښتیا وایي څوک، یقین مې نه شي چې سر پاتې شي. مهرباني زه چې پرې ښکلي خلک نه وینمه، څنګ به مې سترګو کې نظر پاتې شي. او کمې خبرې چې هم وکړي ملا، هغه خبرې په منبر پاتې شي. چې یاران هم شي د ړستوني مران، چې یاران هم شي د ړستوني مران، د چا به څه په چا باور پاتې شي. خولې ته دې واچوي په لپو خاورې، خولې ته دې واچوي په لپو خاورې، څوک چې په عشق کې سر په سر پاتې شي. مهرباني خولې ته دې واچوي په لپو خاورې، څوک چې په عشق کې سر په سر پاتې شي. ارمان مې نه ده چې پاتې کړم، ارمان مې نه ده چې پاتې کړم، ارمان مې دا ده چې دلبر پاتې شي. ډېره مهرباني. مونږ احمد یاره کفي مخکې لاړ، خو مونږ له لاره کې رهبر پاتې شي. وزیر بادشاه جانان صاحب وایي چې نور دې نه ایسارومه خو بس دومره، نور دې نه ایسارومه خو بس دومره، لږ مې مخې ته د ګوتو په شمار کښېنه. اوس د دې خپل محفل مشر میلمه او متحده قبایل ویلفیر فورم سینیر نائب صدر ډېر محترم مولانا اکبر حسین صاحب ته ډېر په درنښت سره بلنه ورکړو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. نن پدی خیستا محفل کې د تاسو ټولو مشرانو کشرانو زه اجازه غواړم چې څو خبرو تاسو مخکې وړاندې کړم. تاسو ټول د مانه مشران یې، اجازه سي الله مو خوشحاله. اول د ټولنې ټاکلې شوي چې کوم ممبران دي، صدر، چیرمین او نور چې کوم ملګري دي، ټولو ته د زړه نه مبارکي پیش کوم او دعا کوم چې الله رب العزت تاسو ته د پښتو ژبې د پښتو ادب همداسې توفیق درکړي لکه څنګه تاسو مشرانو کړی. او بیا د خپل ګران مشر ارشد انجینیر صاحب هم شکریا ادا کوم او نور کوم ملګري راغلي دي. یو خو د ادبي ټولنې ملګري دي، څه ملګري نور زموږ د ویلفیر ملګري تاسو سره شرکت دپاره راغلي دي، د هغو هم ډېره مننه، ډېره شکریا. د نن راجمع کېدل یا د پښتنو جمع کېدل داسې اجتماعاتو کې غټ مقاصد یا غټه خبره دا وي چې په موږ منځ کې اتحاد او اتفاق راشي. د قرآن کریم چې کوم یو آیت یو حصہ تاسو مخکې ما تلاوت کړه، په هغه کې هم الله رب العزت موږ ته دا حکم راکوي چې تاسو واعتصموا بحبل الله، په هغه مضبوطي رسۍ باندې منګولې خاطې کوي، جميعا ټول په یو اتفاق سره، ولا تفرقوا، تفرقه ما جوړو، جدا کېږو ما. د دې آیات لاندې د دې سورې لاندې زه به تاسو ټولو ملګرو ته دا خبره وکړم چې نن موږ کوم مشکلاتو سره مخامخ یو، خصوصا موږ پښتون قوم، که هغه په بر دي او که کښته دي، که په شعرونو کې دي، که په غرونو کې دي، د هغه غټ وجوهات هم دا دي چې موږ بې اتفاقۍ سره مخامخ شوي یو.
اتفاق په موږ کې مفقود شوی دی، ورک شوی دی، او بل اعتماد ورک شوی دی، او درېیمه خبره دا دی چې موږ کې یو دا علت هم شته د یو بل ته غوږ نه نیسو، خبرې ته غوږ نه نیسو، او اسلام دا غواړي چې د بل مسلمان د بل ملګري احترام او اکرام د وشي، دغه د خبرې اکرام د وشي، دغه د عزت احترام د وشي. دې سره سره موږ ته اسلام دا هم یي چې ته د خپل مذهب نه علاوه د نور مذهب هم احترام کوه، چې تا د عزتمن د عزت بې عزتي ونه کړي. ته د خپل دشمن هغه تا ازلي دشمن وي، عقیدي دشمن وي، که چېرې ته د هغه بې عزتي یا عدم احترام وکړې نو هغه به لګیا شي د ستا د محترمو چې کوم اعلی محترمین وي د هغو بې عزتي به وشي. لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خبردار خپل پلار ته څوک کنځل ونه کړي، زیاړې ونه کړي. عرض وشو چې یا رسول الله دا څنګه کېدای شي سړی د خپل پلار ته زیاړې وکړي؟ نو هغه وفرمایلو چې ته کله د بل پلار ته کنځلې وکړې نو هغه رد کړې چې کله هغه تا ته جواب درکړي نو تا خپل پلار ته کنځل وکړي. دا د حدیث مفهوم دی. نن چې موږ مشکلاتو سره مخامخ یو، دا ډېر وجوهات دي ورته، ما نه لږ د دې احسان نشي کولی، خو که چېرې موږ په دې باندې لږ توجه ورکړو، نن موږ ته د دې شي ضرورت دی چې موږ اتحاد او اتفاق پرې راونیسو. دا د پښتو د ژبې د ادب چې کوم خدمت کېږي د 4 کلونو په دې قطر کې، دا دلیل دی په دې باندې که چېرې موږ پښتانه د یو بل ته د غوږ نیولو ماده ځان کې پیدا وکړو نو موږ مخکې تللی شو، موږ مخکې مزل کولی شو. لږ برداشت کول غواړي، او برداشت ماده موږ کې ختمه شوې ده. زه بخښنه غواړم کېدای شي بعض الفاظونه ما سخت وشي، خو چونکې زه ادیب یا شاعر نه یم نو موږ دا خبرې لږ داسې بعض اوقات به جلسو کې داسې 2 ورځې صدان هم نه یم، خو خیر سخته خبرې که وشي تاسو مانه زه بخښنه غواړم، سختې به انشاءالله نه وي. او وجوهات هم دا دي چې نن موږ کې هغه چې کوم اتفاق یا اتحاد مفقود شوی دی، هغه وجه دا ده چې موږ کې یو د برداشت ماده نشته، بل سړی نه شو برداشت کولی، او دشمن یا د مو مخالف هغه فایده دا واخلي چې موږ هغه په اخر ګوډو کې پرتې یو. راشو نن موږ ټول یو عهد وکړو په دې د پښتنو کور په دې پلیټفارم باندې د پښتو په ادب باندې ټولنې په واسطه سره زموږ خاص کر په دوی کې او باقي ملک کې د یو اتحاد او د یو اتفاق مظاهره وکړو. او بل دوستانو په مو ملک باندې چې کوم څه حالات تیر شوي دي بعضې خبرې نه کولو دي. څه دوستانو په اشعارو کې تاسو ته داسې اشعار پیش کړو چې بالکل پر زړه پورې لګېدو والا الفاظونه وو، چونکې شاعر نه یم هغه دوباره رپیټ کولی هم نشم چې په کاغذ نه وي سره، خو ډېر ښایسته ښکلي اشعارونه وو. د هغه د مونږ د تکلیفونو په مونږ باندې چې کوم حالات تېر شوي د هغو ترجماني کوله. نن مونږ حالات داسې راغلي دي چې مونږ د خپلې علاقې نه بلې علاقې ته ځو، مونږ مشکوک نظر سره مونږ ته خلک ګوري. دی او که نه دی؟ حقیقت سره سوچ وکړئ د همداسې دی. دا هغه پاکستان او هغه ملک او هغه د مونږ وطن او هغه د سر نه ونې سر تاخیري کراچي سر پورې وو، زمونږ ټوله یو مینه یو محبت وو. څوک راغی منځ ته مونږ څه وغولولو، تکلیف مونږ باندې جوړ کړ. راشو چې دا غیار منځ نه وباسو، راشو هغه خلک د منځ نه وباسو چې کوم د مونږ منځ کې فساد جوړوي. هغه خلک د منځ نه که په منبر ناست دی، که هغه په جومات کې ناست دی، که هغه په پولیټیکل دفتر کې ناست دی، که په کوم ځای کې هم ناست دی، خو څه ما ته منځ کې جنګ جوړوي، هغه ته وایي چې مهرباني ما سایډ نه مخ نه لرې شي. عالي به مونږ اتحاد او اتفاق جوړېږي. زه نن تاسو ټولو ته د اتحاد او اتفاق دعوت درکوم، ټایم هم ډېر ناخلم، او دې سره سره د مونږ نور متحده قبایل والفر ملګري نور هم راته اراده وه، څه کسان اوس وارث باندې تېر شول، مونږ تاسو نن په ګڼه باندې شرکت کې اراده کړې وه. او انشاءالله العزیز مخکې مونږ یو پروګرام دی، مونږ تاسو را غواړو، بلکې مونږ تاسو مخکې هم راوښتئ پروګرامونو کې تاسو د پروګرامونو کې رونق یا فیسټیوال تاسو درته جوړېږي، موږ صرف خبرې کولی شو. او یو جهان مننه زموږ مشر ناصر قریشي صاحب، صدر صاحب، چیرمین صاحب، فیروز خان صاحب،
او ټولو ملګرو مشرانو او ارشد صاحب ټولو ډېره شکریه. ښاد او آباد اوسئ. مهرباني. جزاکم الله خیر. د مشر میلمه محترم مولانا اکبر حسین صاحب د ګټورو خبرو نه پس د دې ادبي محفل صدر چې د پښتون پروفیشنل دوحه قطر سرپرست هم دی انجینیر راشد اورغزی صاحب ته خواست کوم چې هغه زموږ سره صدارتي خطبه ویښ. السلام علیکم جی. تاسو ډېره مننه او نوي کابینې ممبرانو ته مبارکۍ. زړو ملګرو ته ډېره مهرباني. یو نیم کال نه مونږ دا ټول پېژنو. یقین کوو چې ما زړونه خوشحال شو چې یاره په قطر کې هم د ژبې دومره خدمت روان دی. دا ادبي ټولنې کې هم پروګرامونه اوس او نن تاسو ټول راغلي یو. یقین کوو چې تاسو د دنیا کې د عربونو خلکو نه بهتر یو کوم چې موبایل یا ټي وي یا سینما یا شاپینګ مالو کې ناست دي او وریا خلکو سره ګپونه لګوي خو خپل یو بل سره یې تعلق نشته. نو دا غونډه کومه ده تاسو سپکه مه کوئ. دا ډېره قیمتي غونډه ده او ادبي ټولنې مبدو ته زه مبارکۍ بیا ورکوم چې په قطر غوندې دومره تېز ژوندونکي داسې ځای تاسو دپاره برابرول د ټولنې یو ځای او بیا جمع کېدل دا ډېر غټه خبره ده. دویمه خبره دا چې لکه څرنګې جسم کې یو زړه وي یو دماغ وي یو بدن وي لاسونه وي پښې وي. د ادیبانو شاعرانو علما کرامو لیډرانو د دو مثال داسې لکه مازغه دا ټول جسم کوم می دو کنټرول کوي. نو شاعر او ادیب او لیډر او عالمان کوم دي دا د مو مازغري جو په ذهن کې کوم خبرې نه نرسي محسوس کوي غال لسو کالو شلو کالو پاس بیا عوامو ته خبرې ورسېږي. اول خواصو کې بیا عوامو ته خبرې ورسېږي. جو خبرې تاسو واورېدې خبرو مین کوم غرض و دغه د مو حالاتو باندې د پښتنو د حالت زار باندې ژړا وه اتفاق ارمان و یکجهتي ارمان و. دا د یو پیغام دی. امن د مو د یو ارمان دی. دا ارمان مخکې ته وړاندې کول دي او دا کله کېږي چې کله هر یو سړی لکه تبلیغ ولا خلیږي هر یو سړی فکرمند شي. زموږ موږ وړوندوب کې د مخې سره ولېږه نو چې د شنه وخم څه وکتلی نو موږ یاره که د مونږ میخه د شنه وکو نو چې کله د مونږ زړه د خپل پښتون ورور دپاره د خپل قوم والا دپاره چېرې دا یو ښه پوزیشن دی که دي کې زما پښتون ورور ویل د ما کلمې وسېږي. یقین کوو چې مونږ ځای نه روان او د مونږ پښتانه وروڼه کوم دي په هغو حالاتو کې په دې سختې مزدوري کې کوم مزدوري کوي. یعنې هېڅ کمی نشته داسې شی نشته څخه پښتون یې نشي زده کوی. فیلیپینز اکثر مثال درکوم چې د فیلیپیني کې فیلیپینی تاسو ټیکسي ډرایور ونکسو فیلیپینی تاسو مینو لیبر ونکسو څه د وجې نه یې خو دوه ټکي زده کړي. د پلمبینګ یو کورس یې کړی دی الکټریشن یو کورس یې کړی دی. په دې کورسونو باندې هېڅ خرچه نه رسي. 3 میاشتو کې نه زه 2 میاشتو کې ته نه شی زده کوی. ولې زموږ له فکرمند شو دې شي طرف روان. موږ کې کمی څه دی چې موږ کتاب نه پړو. کتاب نه بس یو قسم ته نفرت دی. نفرت ځای زه به ځان ونه خلاصوم. نو دې غونډې په توسط سره یو خاص دی چې کتاب سره مینه پیدا وه. د تاسو کتاب سره مینه وي د تاسو خوښي هم کتاب سره مینه او صحیح خبرې دا کل خبرې د دنیا ټول رازونه کوم دي هغه فکر کوم او بیا هغه کتاب د مورني ژبې نه شروع کړو. زه هر چېرته دا خواست کوم چې یاره قرآن د مو د ژوندون مقصد دی د خدای پاک کلام. مو ټول عمر مونځ کوو یعنې قرآن خو پرېږده او مونځ کوو خو وقنا عذاب النار پورې مو ته پښتو ترجمه د دې ټکي زده نه شو. 80% خلکو مو ته دې پته ونه لګېده چې یاره مو دا مونځ کوو د کوم صورتونه کوو یو دې مطلب څه شی خو بس 15 وخته مونځ دی ډېر تاس شو ځان ونه خلاص مګر هر یو شی ټیکنالوجي ورته آسان کړی دی. موبایل هر چا سمارټ موبایل دی. دنیا انټرنیټ باندې ترجمې درته یس کېږي. د پښتو ترجمه راواړه او صرف ځان باندې فرض کړو چې زه پښتو ترجمې ورځې کې صرف 15 آیتونه یم بس ډېر هم نه 15 آیتونه ورځې کې یم. ما به پښتو هم ښه شي ما به عربي هم ښه شي زه په قرآن هم پوه شم. بیا که تا غواړې زه دغه دلچسپي او تفسیر عمر کې پړه ووی شي حدیثونه عمر کې پړه ووی شي. نو غرض هم دا دی چې
لوستلو سره پړاوونو سره مینه پیدا کړه او خپلې مورنۍ ژبې مونږ څلورم پورې پښتو یلي وه، بیا څلورم نه پاس بیا انګریزي سکول ته لاړو، نو بیا 15 شپږ کاله کار مونږ پښتو نه ویل. دا اوس انټرنیټ په فیسبوک باندې راوړو خلکو لیکلو، نو هغه ټکي بیا رایاد شول، صرف ټی فرق دی، ګاف فرق دی، لاندې غړوندی تړلی، نو هغه د وجې نه په پښتو باندې روان شو. خو چې پښتو کتابونه مې پوره وکړو ته یقین کا د انګریزي کتابونو دومره اثر نه کوي لکه تور تا کوم مورنۍ ژبه وي، ولې تا مور خېټې کې هغه ژبه اورېدلي، ته ذهن کې هغه ترجمه نه کوي، ډایرکټ تا زړه ته هغه کوزېږي. نو هغه کتابونه پښتو ولا کوم کتابونه یې دا د قرآن نه یې شروع وکړو تاسو پښتو زده کړئ، بچیو باندې دا خبره زده کړئ، او دا ټوله نه اسانه طریقه یې مو ټیکنالوژي نه ولې ورایم چې مو دا ټیکنالوژي کوم په غیرو ژبو کې یا په انګریزي کې یا په اردو کې که دا چېرې د مو مورنۍ ژبې کې دا ټیکنالوژي وی دا علم وی نو دا مو چینیانو نه به هم مخکې وو، جاپانیانو نه به هم مخکې وو. نو غرض دی په دې توسل باندې دویمه خبره ده چې په قطر کې هر چې ته دا لیازي چې کله مو درد لرو نو بیا خپل غرض بلاندې کوو. باچا خان مثالونه خلک ورکوي که ځغاب د خپلو تربرونو د کوڅې به جارو کولې، مو څه خدمت مقصد وي، بیا مو دا نه و چې دې سره ما لګېږي که نه لګېږي، که لګېږي که نه لګېږي سره میلاوېږه، خپل ورور را جوړې کوه، یو تنظیم کې شاملوه، بل تنظیمونو سره میلاوېږو را میلاوېږو. پښتو والا خبره ته مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم. ټوله تنظیمونه هر یو تنظیم ته ځه که چا سره لګېږي که نه لګېږي، که پی ټي آی دی که مسلم لیگ دی که آی این پي دی که عالمان دي که تبلیغیان دي که شیعه دي که سني دي، ټول یو بل سره میلاوېږو. خبره په خبرو خلاصېږي. خبرې مو مولانا صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه، مو څه دی زموږ بل سړي خبره نه اورو، نو د بل سړي خبره نه اورو زموږ کې مغزونه ساتلي او سترګوروني هم جوړې کړي، نو د بل سړي خبره اورو. ټیک شو اختلاف په خپل ځای دی، خو خبره په خبرو خلاصېږي. نو یو بل سره څه میلاوېږو، نو چې فنکشنونه کېږي، څو ارزو د یو د وروڼو خیال ساتو. نو انشاءالله ما امید ده چې پښتنو کې کوم دا فکر پیدا شوی دی، انشاءالله زموږ یو ښې طرف ووځو. خو څه دی زموږ ته رهنمایي کوم هغه کتابونو ته دی، نو کتابونو لپاره ټولو ته زما خواست دی پښتو پړاوو، پښتو کتابونه نور هم ورته کوم نورې ژبې زده وي، څومره ژبې زیاتې زده کوی شو تاسو ته فایده دی، نو کامیابي دی ورکې. خو د مورنۍ ژبې نه سټارټ کړو، بچیو باندې دا ژبه زده کوو، خپل هم زده کوو، په مشرانو باندې زده کوو، شعر و شاعري سره کتابونو سره هم شوق شي انشاءالله. چې کوم قوم کتاب نستی دی هغه قوم مخکې دی. نن زه انجینیر پاکستانی پښتون یم او د انګریز چې کوم برطانیې انجینیر دی زما او د هغه تنخوا کې اسمان او ځمکې فرق دی. ولې؟ د هغه ټکنالوژي د کور دی، دا کور نه دروند دی، کور نه دروند ولې چې د کوره ټکنالوژي کومه هغه قوم آباده کړې یا راوستلې، که دا ټکنالوژي مو آباده کړي، یو زمانه مسلمانان مخکې وو، د مسلمانانو د ادیبانو د شاعرانو ساینسدانانو قدر و، نن هغو مخکې دي، ولې هغو کتاب رانستی، نن هغه مخکې دي. نو دا زوال عروج د خپل متوجه ارڅي نن د 2 نمبر د سبا د 2 نمبر دی. خو شرط دا دی چې موږ دا قوم کوم دی مجموعي طور باندې کتاب سره مینه پیدا وکړو او دا تحقیق خپله کې سره وکړو. تاسو ډېره مننه. ډېره مننه صدر صاحب، صدر محفل او مشر مېلمه او نورو درنو مېلمنو. که هر څه شمه خو هغه زوړ افغان یم، که هر څه شمه خو هغه زوړ افغان یم، د مغل ګریوان په لاس کې خوشحال خان یم. که په خپل کور کې مې نه پرېږدي څوک خیر دی، کور د هر پښتون مې کور دی غفر خان یم. تاسو ټولو ډېره مننه کوم ملګرو، فردن د یو ملګري شکریا ادا کوم او د خپلو مشرانو یو ځلې بیا زړه د خلاصه ډېره مننه کوم ملګرو. د منځه وخت هم شوی دی او د ډوډۍ وخت هم دی. موږ سره دلته جومات دی، جومات وړوکی شانتې دی. لومبی به د مشران ویل چې منځونه به وکړي، او کوم کسان نور پاتې شي هغه به ډوډۍ وخوري. نو ټول په یوه ځای باندې په جومات کې نه ځایږو، بښنه غواړم. ټیکاره ټول بېوجي خو ټیکاره نه شي خوړلی، که بېوجي منځونه نه شي کولی، او نیم د ډوډۍ وخوري او نیم د مونځ وکړي. هغوی څوک مونځ کوي نو وره به دا ډوډۍ خوړلی شوي. تاسو ټول